رحمان الله ګربز چې په روانه IPL لیګ کې د کلکته نایټ رایډرز لپاره لوبیږي، وخت نا وخت له مشهورو کرکټرانو او هنرمندانو سره عکسونه او ویډیوګانې هم په ټولنیزو رسنیو کې خپریږي. د رحمان الله ګربز یو تازه ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې ده چې د ډیرو خلکو لخوا هغه په دغه کار باندې ستایل شوی هم دی. په دغه ویډیو کې رحمان الله ګربز له مشهور اداکار او د پنجاب کینګز لوبډلې مالک پریټیزنټا سره لیدل کیږي. په دغه ویډیو کې داسې څه خاص خبره ده چې د رحمان الله ګربز ستاینه پر خلکو کړې ده. پریټیزنټا چې د هندي سینما یو مشهور اداکاره ده، اوس د پنجاب کینګز لوبډلې مالک ده، له دې امله هم مشهور ده چې ویل کېږي هر کله چې د هغې لوبډله لوبه وګټي نو نوموړی د خپلې لوبډلې ټولو لوبغاړو ته غاړه ورکوي. په ټولنیزو رسنیو کې هم په دې اړه ډېر پوسټونه کېږي چې د پنجاب لوبډلې لوبغاړي دې ته هم ډېر خوشحاله وي چې پریټیزنټا غاړه ورکړي. خو اوس چې د رحمان الله ګربز او پریټیزنټا کومه تازه ویډیو خپره شوې ده، په هغې کې لیدل کېږي چې پریټي لومړی له ګربز سره په لاس تړي مشي وکړي او وروسته ورته خپل دواړه لاسونه پورته کړي او د غاړې ورکولو اشاره ورته وکړي. خو رحمان الله ګربز د غاړې له ورکولو څخه ډډه وکړي. په ویډیو کې شکردون هم لیدل کېږي او کله چې پریټیزنټا رحمان الله ګربز ته د غاړې ورکولو لپاره پورته کړي لاسونه بیرته ښکته کوي او د ګربز د غاړې ورکولو څخه انکار وویني، نو شکردون هم په خندا شي. د رحمان الله ګربز دغه کړنې له امله په ټولنیزو رسنیو کې هغه د کرکټ مینوالو ډېر ستایلی دی. د یادولو وړ ده چې د پریټیزنټا په لوبډله کې یو مهال مجیب الرحمن هم لوبېده او د مجیب او پریټي ځینې ویډیوګانې او عکسونه هم خپاره شوي وو. همداراز پریټي له مجیب څخه د پښتو ژبې ځینې ټکي هم زده کړي وو چې هغه ویډیوګانې یې ډېرې لاس په لاس شوې وې. تاسې د رحمان الله ګربز دا کړنه څنګه ارزوئ؟ په کمنټ کې راته ولیکئ.